طالبانو له پښتونخوا وروسته پنجاب کې هم بریدونه پیل کړل. تیرو 2 ورځو کې 8 پاکستاني عسکر وژلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ټي ټي پي ډېر کله نیوکه کېدې چې ولې پنجاب کې بریدونه نه کوي او یوازې پښتونخوا کې خپل فعالیتونه کوي. ښکاري چې پنجاب ته هم مخه کړه. طالبانو د پنجاب په تونسه سیمه کې د سړک جوړونې کار بند کړی. موټرونه یې سوځولي او 3 حکومتي کسان له ځانه سره وړي. سرچینې وایي چې طالبانو د پاکستان پنجاب ایالت د تونسه په سیمه کې د سړک جوړونې مخه نیولې ده. د راپورونو له مخې طالبانو یو قراردادي ته خبرداری ورکړی و چې دا سړک باید جوړ نشي ځکه دا به د پاکستاني پوځ لپاره د مجاهدینو پر ضد د عملیاتو لپاره اسانه لاره برابره کړي. د راپورونو له مخې طالبانو د سړک د جوړېدو پر ضد اقدام کړی. یو موټر چلونکی او 2 کارګران له ځانه سره وړي او د سړک جوړونې اړوند ماشینونو ته اور ورته کړی دی. بل خوا ټي ټي پي 8 پاکستاني عسکر وژلي. پاکستاني طالبانو یعنې ټي ټي پي ادعا کړې ده چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې له امله 8 امنیتي کسان وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان په یوې اعلامیه کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ د خیبر ولسوالۍ اړوند د باړي په تیرا میدان کې د زنګي په پوسته وسلوال برید کړی چې له امله یو پاکستاني امنیتي کس وژل شوی دی. همدا ډول په یو بل برید کې چې د تیرا دربار په سیمه کې ترسره کړی 3 امنیتي کسان نور هم وژلي دي. په اعلامیه کې راغلی چې یو وسلوال د یکشنبې په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان اړوند د بویا همزوني په سیمه کې د پوځیانو په پوستي برید کړی چې 2 امنیتي کسان وژلي دي. د پاکستاني طالبانو په دغه اعلامیه کې راغلی چې پرون وسلوالو د باجوړ په سالارزو کې یو امنیتي کس او یو د استخباراتو کس وژلی دی. د یادې ډلې د اعلامیې له مخې د شمالي وزیرستان اړوند په میرانشاه کې هم وسلوالو بریدونه کړي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته مالي ځاني زیانونه اړولي دي.